د کهاني شروعات د یوې ښځې نه کېږي چې هغه صرف دومره وایي چې زه غوښه نه خورم چې دې د خولې نه لا خبرو وترې نه وي چې دې په خوا کې ناست اربپتي $10,000 ته دې مخې ته کېږدي وي د غوښې یو بوټی وخوره او دا پیسې ستا شوې دا حیرانه پاتې شي خو $10,000 ته په ځان پوهه نه شي او غوښه وخوري په دې سره په دې سخت خوشحاله شي او هغې له پیسې ورکړي په دې کې د نظر په یو بوډا باندې ولګي چې شرابو په ځای باندې روټۍ سره اوبه څښي دې ته د دې د وجې په باره کې تپوس وکړي چې هغه ورته وایي چې 50 کاله مخکې ما د شرابو په نشه کې ګاډي چلو چې څه د وجې مې وجنګاوه او ښځو او بچي مې پکې مړه کړل دغې ورځ نه ما قسم کړی دی چې زه به شرابو له ګوتې هم نه وړم په ده د خفه کېدو په ځای باندې رپتي د هغه مخې ته $10,000 کېږدي که تا شراب وڅښل نو دا پیسې ستا کېدی شي بوډا ورته وخاندي چې زما دا قسم درته ګپ ښکاري چې رپتي دغه $10,000 په 40,000 کې بدل کړي دا ټولې پیسې واخلو د شرابو دا ټول بوتل ختم کا $40,000 یې هغه په خوب کې هم نه وي لیدلی او بل طرف ته دا قسم و چې دې ناسا په بوتلو چت کې او په یو ځای ختم کړي په دې سره رپتي په چغو چغو وخاندي او په نوکرانو لوښي ټول کړي او دوی ټول ته تقریر شروع کړي ما ته پته ده چې تاسو ټول کمزوري او غریب خلک یې او خامخا به د مالي مشکلاتو نه تېرېږئ او تاسو ما دلته د دې دپاره غوښتلي یې چې زه تاسو سره مرسته وکړم خو لږه شان لوبه به کوو او که په هغې کې چا هم حصه واخیسته نو ورته به خامخا څه میلاویږي او که چا وګټله نو هغه کس ته به $10,00,000 میلاویږي دوی ټول تیار شي چې په دې کې ورته هغه د لوبې اصول بیانوي زه به تاسو نه سوالونه کوم او د هر سوال به 15 سکنډه ټیم وي او که وخت ختم شو نو هغه کس به د مخې سرې د لوبې نه باري او که چا یو ځل په لوبه کې څه واخیسته نو هغه بیا په مخ کې نشي پرېښودی او که چا د تښتېدو کوشش وکړو نو انجام به خطرناک وي که اوس څوک ته غواړي نو تلی شي هغه بوډا پاسي خو دې په دې خبره باندې رامنې کوي چې ټیم ختم شو خو هغه منې کېږي نه چې یو ګاډ رامخکې شي او ډست یې وباسي او لوبه شروع شي د دوی نه سوال کوي وي که چېرې ستاسو یو نږدې ملګري سخت په مالي مشکلاتو کې راګیري او که تاسو سره د هغه د بچ کولو دپاره صرف یوه موقع په یو پردي کس باندې تشدد کول نو تاسو به خپل ملګري بچ کوئ او په ټیم شروع کېدو سره د یو سړي سر ته پټۍ واچولی شي او هغسې یو جینۍ ته هم او تور سړي په لاس کې ریموټ ورکړي وي ستا خوښه ده که خپله ملګري وجني او که بچ کې جینۍ یې منې کوي خو هغه ولې لاس روولي خو په اصل کې دا ریموټ د هغه د پټۍ و او شاټ ولا ورکی بیا دغه پټۍ د یو بوډۍ سر ته واچولی شي او ریموټ جینۍ له ورکي چې هغې له هم شاټ ورکي بیا د موټر سړي ته واچولی شي چې هغه سره هم همداسې وشي او په دویم ځل هم دا لوبه وشي خو دا لا صرف شروعاتو دوی دغه ځای نه راپاسي یو بل میز ته کښېني او د هغې جینۍ مخې ته یوه چوکه او سومبه کېږدي کومه چې دوی ټولو کې رحمدله وه او ورته وایي چې تا سره 2 لارې دي ویا دې کس له پخپک کې سومبه ورخښه کا او یا یې په چوکه 3 ګزاره ووښه ولې چې هغې سره صرف 15 سکنډه ټیم و هغه راپاسي او د مخې سره یې 3 ګزاره ووښي چې څه د وجې په ملا وینې راماتې شي دې نه پس دغه 2 څیزونه د یو بل کس مخې ته کېږدي خو جیبه خبره دا وه چې د تکلیف تېرولو والا بیا هم هغه کس و دې ورته وایي چې دا خو بېانصافي ده خو ټیم شروع کړي چې دې ورپاسي او هم په هغې خوږ ملا باندې ووښي چې هغه ته به سخت تکلیف میلو شي دا ځل هغه خپل $1,000 ورکړي چې ته هم یو 3 ډبه ووښه دله په دې سخته غوسه ورشي چې دا هم څه خندا راغشتې ده خو دلته د هغه رضا نه چلېده او د زخم د پاسه ولې زخم جوړ کړي بیا دغه چوکه او سومبه د موټر سړي مخې ته کېږدي په دې دواړو کې یو څیز خوښ کا او یا یې په دې بوډۍ استعمال کا او یا په هغې زخمي کس د ده زړه نه غواړي خو مجبوراً بوډۍ ته وایي که هغه مې ووښه نو مړه به شي او دې له پخپه کې سومبه خښه کړي د وینې د ودرېدو دپاره خپل بیلټ راوباسي او د خپې نه ولته وکړي چې هغه رپتي بیا حکم جاري کړي اوس د بوډۍ مخې ته هغه سومبه کېږدي یا دغه جینۍ له یې پخپه کې ومنډه او یا هغه زخمي کس ووښه چې هغه همدغسې وکړي خو جینۍ پې ګزار وکړي دا ډېره بېرحمه جینۍ به او اوس د دې نمبر و چې هغه ورپاسي او هغه رحمدله جینۍ له یې په پوښتۍ کې سومبه ومنډي هغه د درد نه چغې ووښي چې په دې کې د هغه کوړو واړه سړی راپروزي او چې څنګه یې ګاډو ګوري نو هغه بېهوشه شوي او بل خوا بوډۍ ښځه د وینې د بېدو د وجې ساه ورکړي په دې کې د تور سړي نمبر راشي یا په ناستو کسانو کې چا له پخپه کې سومبه ومنډه او یا هغه بېهوشه سړي له کوړې ورکړه چې هغه پسې ورپاسي ملګری یې رامنې کړي خو هغه ورشي او خپل کار مکمل کړي او د دې دویمه مقابله مکمل شي او 2 کسان پکې مړه شي چې اربپتي د 3 لوبې تیاري کوي چې دوی ټول پې ورپاسي او په ګاډ راباندې کړي خو چې څنګه تور سړی ربپتي پسې ورځي هغه پې په تمانچه ډزو کړي او 3 لوبه شروع شي اوس په کمره کې 4 کسان پاتې 2 جینکې او 2 سړي چې ګاډ د اوبو نه ډک ډرم راوړي دا ځل دوی سره 2 لارې
لارې وي یا په ډرم کې د 2 منټو پورې ساه بندول او یا په لفافه کې بنده ساه قبولول. موټا سړی لفافه خوښه کی چې دا غینه ورته یو کارت روزي چې په هغه بم جوړ شوی وي. دی ورته وایي چې دا سدي خدا غینه مخکې چې دی بس په هغه شی وو یو کارت دغه بم ولا په لاس پسې وتړي او اور ورته کی دا غینه ټس د وجې د لاس زخمی شو د زړه د بیماری د وجې ورته هارت اٹیک وشي. دې نه پس د بل کس نمبر راشي چې هغه هم لفافه خوښه کی چې هغه ته د سترګې بالا کارت روزي. هغه د مخ ته یو شیشه بلیډ کېک دی ویا مرګ ته ځان ټینګا او یا د ځان نه پخپل باندې سترګو باسا چې هغه لګیا شي. په دې کې در حمدله جنې نمبر راشي چې هغه 2 منټه په اوبو کې خوښ کی چې ګارډ والا په اوبو کې سر کلک ونیسي او په ډیره مشکل سره دا بچي. د دې نه پس اوس د هغه قارجن او غرورناک جنې نمبر راشي چې هغه هم کارت خوښ کی خو باغې کې وته هم وبروزي او په بد قسمتۍ سره د همیشه د پاره حساب اند شي. په دغه کسانو کې اوس صرف یو هلک او یو جنې پاتې چې د دوی مخې ته یو سکه اوچته کی چې باغې کې جنې وګټي او دې ته ویل شي بیا به تمانچه باندې د هلک مړکا او یا دوانه د دې زینت شتورځي. خو باغې لالچ دومره زور ورشي چې رحم پکې مړکی او ډزو کی چې څه د وجه هغه عربپتی او کسان ورلا لاسونه پړقي او د پیسو ورکول وخت ورته وایي چې دا د انسان حال دی چې د پیسې په مخ کې خپل رښتې اخلاق انسانیت هر څه د ځان نه هیر کی او دا د 10 لکو ډالرو سره رخصت کی. تاسو ته دا نننه کہانی څنګه ولګیدا ما ته خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې. ملاوی ګوبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت. بای بای.